السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. صدق الله العظيم. هغه خلق چې ظالمان دي، ظلم کوي، بی انصافی کوي، بی عدالتی کوي، داغو طرف ته میلان مکوي، او کدا کار موک اور ته به ولاړ شي. عزیزانو، د انسان یو ضعف دا دی چې کله ناکله په خپلو دریځونو او مواقفو کې، په خپلو ویناو کې د ظلم تایید کوي، کله عملا د ظلم سره ولاړ وي، د ظلم ناره اوچتای. چرته چې ظالمین دي د هغوی په صف کې ولاړي، دا ډېره ستره د بدبختۍ خبره ده. محترمو، مسلمان ته پکار دادي د دې آیت په رڼا کې چې په هر ځای کې ظالم وي، که چېرته د هغې د مقابلې او د هغې په مخ کې د ودرېدو توان نه لري، نو حد اقل دومره خو دې وکړي چې د هغې په صف کې ونه درېږي، د هغې شعار پورته نه کړي او هغې ته زنده‌باد ونه وایي. دا د انسان ډېره لویه او ستره بدبختي ده چې د ظلم په صف کې ولاړي، د ظلم تایید کوي. او تاسې فکر مه کوئ چې دا د ظلم تایید په امکاناتو وسایلو، په یو لفظ او یو کلمه، په یو کمنټ چې تی په خپل فیسبوک کې کې، او په یو اشاره چې ته د ظلم د تایید دپاره کې، دا رکون الی الظلم دی. او قرآن کریم دی رکون او دی میلان نه زو ته منع کړي. دا د دنیا په هره ساحه کې چې مظلومین هم معلوم دي انسانانو ته، او ظالمین هم معلوم دي، لیکن ځینې بې انصافه خلک په ځای د دې چې د ظلم په مقابل کې د مظلومینو په تایید کې ودرېږي، د ظلم سره په صف کې ولاړي. قرآن کریم فرمایي: ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکم النار. الله جل وعلا شانه دی منګ او تاسو د عدل او د انصاف او د حق په صف کې ودرئ، او په همدې صف کې د آخرت په ورځ راپورته کی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.